دغه ناسته چې د 2015 فبرورۍ په 18 نیټه ترسره شوه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پکې د پاکستان پالیسیو افغانستان په تړاو مهمه وینا کړې ده. हमने 40 साल से प्रॉक्सी जंग लड़ी है. हमने अपनी फौज अपनी रियासत को जंगों में धकेला है. مولانا فضل الرحمن وویل موږ له 40 کلونو راهیسې نیابتي جنگونه کړي او په نړۍ کې د هر جنگیالي پل له پاکستان اخیستل شوی نو ځکه خو نړۍ پاکستان د ترهګرۍ مرکز ګڼي. پاکستان دہشتگردی کا مرکز ہے. لڑائی میں کوئی افغانی مر جاتا ہے ہم سارا غصہ افغانستان کے اوپر تو نکال لیتے ہیں لیکن अपनी कमज़ोर पॉलिसियों की तरफ नहीं जाते, लोगों को आंखें दूसरी तरफ फेरने की कोशिश करते हैं. موږ په خپلو غلطو پالیسیو هیڅ غور نه کوو. خپل ولس تیر باسو څو خپلې ناکامۍ پټې وساتو. یا جب 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की सरजमीन बिछा दी गई उनके लिए और हम عالمی دہشتگردی نام نهاد عالمی دہشتگردی کے خلاف موږ د ترهګرۍ په نوم مبارزه کې له امریکا او ناټو سره ملګري شو. هغوی ته مخبله خاوره کې اډې او هوایي حریم اختیار کې ورکړل. ہم نے فضائیں دی ان کو, ہمارے اڈوں سے ہوائی جہاز اڑتے اور افغانستان میں بمباری کرتے. دغو اډونه په استفادې امریکایانو هلته په افغانستان کې بمبارۍ کولې او څه ظلمونه ونه شول. اڑ رہے ہیں امریکہ کے جہاز آپ کے ایئرپورٹ سے کیوں اڑ رہے ہیں, آپ کی فضاؤں کو عبور کر کے ہم پہ بمباری کیوں کر رہے ہیں. کیا کچھ مظالم نہیں دیکھے انہوں نے. ہم نے انہی کو پاکستان پرو سمجھا.